ایمان که دا انسان وی دے کامیاب دے و دا تب پا دنیا کم سکون او اطمینان وی او کدا نعمت دا چانی دے خسران او تاوان کے پروت دے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ قسم خوری زمان دے پا زمانہ قسمی اللہ ہوئے کہ انسان دخپل عمر پا دیارہ و پا تاوان کے پروت دے ہر انسان تاوان کے پروت دے زیان کے پروت دے دیره دانه وی که دا ډوډۍ خورم دا زما کامیابی ده دا بنگله میں جوړ کړه دا کارخانه میں جوړ کړه صدر شم وزیر اعظم شم سیکرټری شم پیسہ ډیره شو دا زما کامیابی ده نه الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چې دا سلور صفتونه پکې وي کامیاب دي هغه سلورو کې لومبي صفت د ایمان ده ټول یورپ راغون کا د سیل میں امریکہ و برطانیہ و جرمنی و فرانس و چیز سمرا یورپ تیرا غنڈے کا و دا غی مال و دولت او حسن او دا دنیا زیب و زینت طول را غنڈ کا قسم پا خدای که دا اللہ پنیز اغا چوڑے چی اغا دا رنگ نتور دی غریب دی دیرانونو کی لاس و خپیوئی او غریب اجس تک تور بے وسا بے کسا او زڑکی ایمان پروت دی پا خدای که اغا طول دا دی انسان برابر د خدای پنس کې دیش اصل کامیابی رونو د آخرت کامیابی ده د دنیا خو لږ ژوند تیر بشي انما هذه الدنيا لعب ولهو دنیا خو د لوبو ټوکو شی دی تیر بشي کله چا شپېته کاله د تیر شو کله چا اتیا د تیر شو کله چا سل کاله د تیر شو او په یو تیزه د دنیا دا ژوند روان دی کہ خشتے تیر کیوں تیرے گی او کبے کا تیر کیوں تیرے گی کل جون خدے غواڑے اللہ دا محنت بکے مشاقت بکے ربنا آتنا فی الدنیا حسنا یو مانے کی کل جون لیکن چھ جون دے دیر خشتا یو ایمان ورسرنی اغا زندگی چھ نختمے دو والا زندگی دا برباد شوا نو چھ سوک دا لگور وزو جون خشتا کئی او دا امیشہ زندگی تباہ کئی دا قمقل انسان دے ایمان دا لوی دولت دے پا خدای قسم کہ یو سڑے مومن مرشو دے دا دنیا گناہگارمی یرا ایمان پکیوی او ظلب جنت تزی خودی بخام خان او چے ایمان پکینی او ارسمر نیک اعمال کڑی او دبان دے دروازہ بند شو دا دنیا دے ہمیشہ دا پارا دوزخ تلا دا سر نبخل نشتا ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء لفظ دا شرک استعمال شوی دے علماء کے کفر اخر واغ زمانہ کے جو سمر کفرون طول شرک ہو یہودیان و شرک عیسائیان و شرک مجوسیان و شرک دا مکی اندوان و شرک کفر شرک اللہ نبخی باقی چھے اغوالینو ارچاتا ارس بخی دا نبخی بس دیکھیں رسول دویم خبر اشتا دین اس میں اردو والاوی دو رائے ہے نہیں دویم خبر پا دیکھیں نشتا ایمان والا نعمت چھ منگلا اللہ کمرا کردے دے پا خدای قیمتی نعمت دے دا دیر قیمتی دے دا سا ایمان ستوئی اللہ منم یوے منم او دا اللہ چھ کم صفات زال ثابت کردی دی یا حضور پاک والا ثابت کردی دی اگر ٹول منم دیتے ایمان ہوئی اللہ میں ندی لی دلے خو منم پنا خو بے پی جانا اللہ میں ندی لی دلے خو یو با منم دا اللہ ٹول پیغمبران با منم او حضور پاک پٹولو کے اخیری پیغمبر منم دا اللہ ٹول کتابون با منم قرآن بٹولو کے اخیری او ناسخ کتاب منم اللہ وی اخیرشت دویم اللہ منم تاویلی دی ما ندی لی دلے اللہ وی دا قبر عذاب شتا دویم اللہ چه تاویلی دی با زمان پتہ اعتماد دے بیلی دلو عقل تا نرازی بیا منم اللہ وی عظیم دوزخ میں پیدا کرے دے او ما بتاسو بوا پس تا قبر نجم دیکم اللہ زمان عقل کے دا نرازی خوچتوے منو دڑنا منو اللہ وی جنت بدر کم اللہ عقل کے نرازی خوچتوے منم اللہ وی فرشتی دی زویم خدای ما ندی لی دلے خوچتوے زمانم اللہ وی زمان عرش تے اڑیر لوے دے اللہ منم اللہ وی دا عرش تا پاس زمان کرسی دا منم اللہ وی مالا مرگ نرازی مالا ستڑی نرازی ما چاہتا جت نشتا بچی میں نشتا نلالم نمی وطا جستا پلار مور میں نشتا زویم اللہ منم چی دا سے زیو خبرو کموستا عقل نالی
زه یو خبره وکم او ستا عقل یې نالي او ته بیا هم ماته وایې چې دا خبره خو زما د عقل نه لرې ده خو چې ته وې منم رښتیا ووایه زه به خوشحالېږم که به نه خوشحالېږم دی به خوره دا دونه ښه انسان دی ده په ما دونه اعتماد دی چې ما یو خبره وکړه د عقل نه اوچته ده بیا هم دې مني نو زه الله که تا که مې خبرې کړې دي ستا ذات د عقل نه بالاتر دی ستا صفات د عقل نه بالاتر دي ستا قدرتونه د عقل نه بالاتر دي ستا چې څومره کائنات پیدا کړي دي تر ننه پورې د دنیا ساینس هغې ته نشي رسېدی د عقل نه بالاتر دي الله ته ډېر لوی قادر مطلق الله ستا او ستا پیغمبر چې څه ویلي دي دا ټول زمانم اجمالی باندې زما اجمالی ایمان تفصیلی باندې زما تفصیلی ایمان دیتا ایمان وی خود اڑانا دو قسم ایمان دی رونو یو اغا ایمان دی چه کچه دی کمزور دی ضعیف یو اغا ایمان دی چه مضبوط دی اس ایمان خود منشتا خود ایمان با مضبوطو کمزور نه کمزور ایمان ممکن دی چه منگ نو خویگی کمزور ایمان ممکن ده قبر چې کم وخت کې زنکدنی نو شیطان درته بیا نښتی دی پرېږدي خو دی نه امام رازي رحمت الله علیه ډېر لوی سړی و د الله په وجود باندې چې الله موجود دی 360 دلایل لیکلي دي په کتاب کې دې خلکو دپاره چې څوک الله نه مني هغه ته ثابتوي چې الله شته الله موجود دی دا دلایل لیکلي دي او چې کم وخت کې مري شیطان راغی په مقابله کې شو اصلا د زنکدن په وخت کې مقابله کې شو او سیب الکه امام رازی فخر الدین الله نشتا لکه څنګه نشتا دلیل وایا دا مې دلیل دی شیطان سره څوک مناظره کولی شي هغه ورته باطل دا دویم دلیل دا هم ټیک نه دی دا هم باطل په دلایل ورته ثابتوي دا دریم دلیل دا هم باطل دا سلورم دلیل دم باطل دا پنځم دلیل دم باطل لګیا دي سره به شیطان سره مناظره شروع ده امام رازی دلایل وی او هغه ورته باطل او د یو شیخ ته شیخ نجم الدین ابل ځای ناست دی هغه ته شاګرد وباچي او دس کوي لوټې د پاسه لوټه هغه ته لګیا دی لوټه کې وباچي او دی نورې روړي شاګرد حیران دی چې خدایا شیخ اګاګ دی او دس کوي او بخوی بنیاد ویستل سوچ کې تللی دی چې کم طرف ته په سوچ کې تللی دی زه په لاسونو اوبه اړوم بس کراته نه وی اسراف شروع دی شیخ سوچ کې پروت دی سوچ کې او شاګرد اوباچي او د باندې اوبه بیږي ناګانې یو چونګ راواغېشته داسې لړکه خدای بنده وی چې بغیر دلیله الله منم الله موجود دی او بیا اودس وکړه خولې بیږي د شیخ نه مرنګ زیاړه دی د شیخ شاګرد ورته وایي صاحب څه چلو ته خو په سوچ کې تللی وې ما خو بله اوبه در باندې واړول ما ته ډېرو توجه نه و چا سره دې خبرې کولې رنګ دې زیړ دې سترګې دې زیړې دي او رنګ دې بدل دې خولې دې نه بیږي چل څه دی وی الله راته امام رازی وخو دې ته کشف وی د غیب علم الله لده د کشف د کله چې الله وغواړي یو انسان ته وښي کله چې ونه غواړي یو انسان ته نه ښیي د زړه په سترګو هغه شی وویني چې په دې سترګو نه ښکاري حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر د پاسه ناست دی او لښکرې لېږلی دی د میاشتې په مزل د میاشتو په مزل لرې لښکرې لېږلی دی او په دې منبر ناست دی او اواز کوي یا ساریتو ساریه د هغې لښکر مشر جرنیل دی کمانډر ان چیف او دی ورته اواز کوي یا ساریتو اے ساریه الجبل غر ته متوجه شه غر نه ویریږه اله شابه چې کم خلق ناست دی هغې وایي دا په عمر څه چلو شو دې ساریه ته اواز کوي او ساریه خو د میاشتو په مزل لرې دی دماغو کې فرق راغی که څه چل دی خو چا تپوس نه شو کولی د حضرت عمر هیبت ډېر زیات و په بخاري کې یو حدیث دی امام بخاري بار بار راوړي حضرت عبدالله ابن عباس چې د پیغمبر مبارک د تره زوی دی او دی عمر به خپل مجلس ته راوسته او د مشرانو سپینګیرو صحابو سره به کېناو او د سپینګیرو صحابو اعتراض وکړه چې زمون خو د ده په شا زامن او نوسي دي
نو ته دې مونږ سره ولې کینې دا کشر دی وی تاسو ته پته نشته دله خدای علم ورکړی دی دله الله علم ورکړی ځکه تاسو سره کینو هغه عبدالله ابن عباس وی په زړه کې مې یو سودا وه یویت ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما دا د یو دوو بیبیانو په حق کې د آیت نازل دی قصه اوږده ده خو مختصر وی زما زړه کې دا سوچ و چې دا کمې دوه بیبیانې دي ما ته کمې دي سوچ مې وی عمر صاحب په سفر کې تلو نو دس لته ما ورسره لوټۍ وړه نو خبرې له مې رو پیدا کړ وی مې حضرت د یو کالو شو خو زما پړه کې یو سودا ده خو ستا نه هیبتا لکه تپوس نشم کولی یریږم ستا روب دی راباندې یو کالو شو یو کال در تپوس نشم کولی امیر المومنین دا آیت د کومو دو بیبیانو په حق کې نازل دی وی راته وی اوه ابن عباس دا زما لور حضرت حفصه او د ابو بکر لور حضرت عائشه رضی الله تعالی عنهما د هغې په حق کې نازل دی یو کالو شو یریږم دنه تپوس پې دنه نشو کول وی ګوره چې ما سره یو علم یریږم نو ما نه فوري تپوس کوه نو د عمر یو هیبت و صاحب چغې وویله ای ساریه الجبله الجبله خلکو وی تپوس نشو کولی عمر غصه نشي هغه لښکر چې کله راغې ډېره موده پس نو د جخکر جرنیل و ساریه هغه نه خلکو تپوس وکړه یاره وی په پلانکې روز صحابه وغه روز ټیم نوټ کړی تا ته څه ناشنا خو څه نو پېښ شوی وی ولې نه وی څه وی دشمن سره لګیوم په جنګ و دشمن مخکې دی زه ورپسې دشمن را سره چل کړی و دوکې کړې وه هغې نیم مونږ سره مخ په مخ و نیم د غر نه شاته و مونږ یې ځان سره مخامخ کړي او د هغوی مقصد دا و چې د شا د غر دا لښکر به راکوز شي نو په مسلمانانو به حمله وکړي نو مونږ به یې د دې طرف نه کړو هغوی د هغې طرف نه منځ کې به یې ختم کړو مونږ ته د شا د غر د لښکر پته نه وه دې کې مې یو اواز واورېده یا ساریتو الجبله الجبله ساریه د غر نه ویرېږه غر ته متوجه شه وی چې اواز مې واورېده وي ما وی چې والله انه لصوت عمره قسم په خدای چې دا خو د عمر اواز دی چې غر ته مې وکتل دشمن د غر نه را روان دی خو شکر چې عمر اواز راغی زر مې لښکر نیم که نیم مې غر والا طرف ته که نیم دی بل طرف ته دشمن له مو شکست ورکه عمر ناس په مدینه کې دی د میاشتې په مزل لښکر وینې هم اواز وررسی اواز کوي الله هغوی ته رسی کشف دا پیغمبر تم کیږي معجزه او دا یو نیک انسان تم کیږي کرامتي او د عقل نه بار کشف وته خبره مې دې پورې کوله زما وروڼو چې په دې سترګو کې څه وینې او تا ته نه ښکاري د زړه په سترګو یې درته رب العالمین وښیي دې ته کشف ویلې کېږي کشف نو امام رازي رحمت الله علیه هغه چې کوم شیخ دی نو هغه ته شاګرد وی صاحب لوټې د پاسه لوټه در باندې وړو څه چل شو وی الله امام رازي راته وښیي ځان کدنې ده شیطان وسره په مقابله نښتی دی امام رازي وی الله شته شیطان وی نشته امام رازي یو دلیل هغه وسره باس کوي خرابوي بل دلیل هغې رد کوي بل دلیل هغې ختموي رد کوي 360 دلایل یې وله غونډو وال اخیری دلیل پاتې وی که دا دلیل یې وله والی وی ممکن ده چې امام رازي د دنیا نه بیمانه تللی وی ما یو موټی اوبه ور وویشتې الله د هغه سینې له ور ورسولې او ما وله توجه پیدا کړه چې پرېږده وه دلایل ورته ووه چې بې دلیل الیا یو دی بس هغه وی شیطانه باسونه مه کوه زه هېڅ دلیل ملیل نه منم خو الله یو دی شیطان د ړه نه پنجې وویسته امام رازي ایمان سره د دنیا نه لاړ د شیطان د مرګ وخت کې درته راځي پرېږدي خو به دی نه والله که دې پرېږدي مناظرې به در سره کوي مقابلې به سره کوي دا کم خلک چې نښتې دی زیارتونو پسې او د زیارتونو نه غوښتنې کوي الله نه به غواړي دا کم خلک چې نښتې دی او غیر الله ته او زیارتونو ته په ځمکه پرتې او سجدې ورته لګوي دا شیطان ځان ته رانږدې کړي دي یریږم چې د مرګ وخت کې تباه او برباد نه کړي ټیټ عقیده د الله په ذات او د الله په وحدانیت دا مضبوطه عقیده به ساتې ټیټ به ساتې ټیټ د هغې مثال درته وښیم دا کاڼې دی د ما د محراب دا کاڼې یو د دې رنګ دی او یو دا دی چې زیړ رنګ راوالی او د سیمټو دیوال لی ورکړي دواړو کې فرق دی هغه رنګ چې ته په برش باندې د سیمټو دیوال له ورکې چې معمولي غوندې چاکو ور باندې کېدی هغه ته دانګي چې نوکم پې کېدی هغه رنګ ته دانګي
هغه رنګ هم رنګ دی او دې باندې چاکو کې ده ارسه پکې ده او مشین پکې ده چې څومره دا مګې دا رنګ به نورم خشته کېږي خو ختمېږي به نه د بعضې خلکو ایمان ده چولې د رنګ په شانتې وي چې معمولي غوندې یو چاکو دې پکې خو ګوته دې پکې خو دا رنګ ته ودانګي ختم دا ایمان ډېر کمزور ایمان دی دا خو یو موټرګي ورکي ایمان پرېږدي یو بنگله والا ورکي ایمان پرېږدي یو دوست دی کافر دی او ته دوه درې خبرې وکړي ایمان پرېږدي نن ګورې زما وروڼو ډېر دا نوې طبقه خلک خصوصا دا نوجوان طبقه لاړل د ایمان نه خلاص روان دي اغیار لګېدلي دي کافران لګېدلي دي او د هغې ایجنټان لګېدلي دي چاته په ذهن کې دا اچوي چې مړه دا اسلام بیکورډ دا خو زړې خبرې دي نوې خبرې د جینکو ته په زړه کې دا چې دا پردې مردې دا زړې خبرې دي دې ته څه ضرورت دی پرده دا چې موږ مخ پټوو دا ولې سړو او موږ کې څه فرق دی دا ذهن کې چې د قرآن آیت دی د هغې نه اړی بې پرده کوي چاته په زړه کې زنا ورچوي چاته په زړه کې بربنډتوب ورچوي د پیسې دپاره چاله موټرګي ورکوي چاله پیسې ورکوي کشر کل تباه و برباد ما ته ننم یو ملګري د سعودي نه ټلیفون وکړه د سعودي نه مولوي صاحب وایي که په دې د تقریر وکړه اگر چې سعودي حکومت د جینکو ویزې بندې کړي ځان له به یو جینۍ نه ځي ویزه بنده ده خو بیا هم په څه طریقو د پاکستان نه بعضې جینکې ځي هلته خلک راغواړي په سعودي کې او هغه په سټیج باندې نیمه بربنډه ګډۍ او پیسې پرې راغونډوي ځي دې دی نه جینکې هلته سټیج تیار کړي ورته هلکان راغونډ کړي هغه ورته نیمه بربنډه ګډېږي نیمه بربنډه سر یې ښکاري مری یې ښکاري د سینې د مخه بر مری ښکاري لستوڼې ښکاري نری جامې چولې دننه وجود ښکاري ګډېږي او خلک پرې ریالونه د پاسه ورنوړي څه د هغې جنډ شي چې چا بوتلی وي او څه د جینۍ له ورکړي شاپنګ ما کې وله وکړي او دلته یې را رخصت کړي ای مسلمانه کوم طرف ته لاړې دا د چا لور ده که دا د چا خور ده دا د چا د تره لور ده دا د چا د ماما لور ده زما ملک پاکستان د اسلام په نوم جوړ دی دې ملک ته ډېرې غټې قربانۍ ورکړې شوې دي زما قسم په خدای د دې ملک دپاره زما د مسلمانې خور او زما د مور سینې پرې شوې دي د ملک له علماو پښتون پنجابي سندي بلوچي ډېره غټه قرباني ورکړې ده د ملک دپاره خلکو وطنونه پرېښي دي په خدای قسم تاریخ وګورئ چې د دې ملک د خاطره زموږ هغه خویندې میندې چې په هندوستان کې به کوم وخت تقسیم کېده او مسلمانان دلته راتلل او هندوان د دې ځای نه تلل په خدای چې زموږ ډېرې خویندې لوڼه بچی هندوانو ونیولې ځان سره په خپل کور کې او په زور یې ځان له خپلې ښځې کړې د هندوانو په کورونو کې پاتې شوې هغه د مسلمان ملک د اسلام ملک هغه ملک چې شکر د مدرسو نه ډک دی الحمدلله هغه ملک چې د پټکو د ګیرو نه ډک دی الحمدلله هغه ملک چې تبلیغ غټ مرکز دی پکې هغه ملک چې زموږ د بزرګانو صوفیاو د خانقاهونو نه ډک دی هغه ملک چې جوماتونه یې د مزګزارو نه ډک دی لیکن د هغې ملک بعضې زموږ بچی او زموږ لونه هغه ځي او بار په دوبۍ کې او په نورو ملکونو کې په سټیج باندې ګډېږي او پیسې راغونډوي ملک هم تباه شو بدنام شو پښتون تباه شو پښتنه لکه پښتون خو د غیرت نوم دی پښتون څه شی دی پښتون پې پت لومبی ټکې پې ده پت پت پی پکې ښې بیا تی ده پښې ده ښې ښېګړه بیا تی ده تی توره بیا واو دی واو وفا بیا نون دی نون منه ننګ او غیرت چې ستا خور لور ځي پښتون جوړ د دې نه دی د کې به پته مې پت به پالي یو بل سره د کې به ښېګړه مې یو بل سره ښېګړه به م کوي د کې به توره مې دی به بهادره مې د کې به وفا م وي دی به بې وفایي نه کوي او د کې به ننګ او غیرت مې د یو سړي لور د یو سړي ښځه د یو سړي بچی بار په سټیج باندې ګډېږي او پیسې راغونډوي آی پښتونه پیسه ډېره قیمتي شوه ما سره پیسه نشته په خدای داسې ښځې دي چې په پردو کورونو کې خدمت کوي په پردو کورونو کې لوښي ویندي په پردو کورونو کې ځای جارو کوي پردي ماشومان لوبئ خو خپله حیا محفوظ ساتي اصل څیز خو حیا ده
پیغمبر فرمای الحیاء نصف الایمان، حیا زمونږ نه لاړه تباه و برباد ده. مونږ خو شکر دی ډېر ښه یو، زمونږ خویندې میندې خو په دې کورونو کې پرتې دي او په برقو کې زړې شوې زړې. ورشئ تاسو پنجاب ته لاړ شئ، تاسو سند ته لاړ شئ، تاسو کراچۍ ته لاړ شئ، تاسو اسلام آباد د لاهور بازارونه وګورئ، تاسو ته پته به ولګي بې حیایي ختمه عامه شوه. دا شیطان لګېدلی دی، شیطان دی جینۍ پسې لګېدلی دی، د زناکاره لږ پسې لګېدلی دی. رسول الله مبارک فرمایي کم انسان کم الک او جنې چې په زنا کې مبتلی خرج منه الایمان، ایمان ته ووت. اے زمونږ علما په کې تاویلات کې نور د ایمان او سکینه او فلان او فلان فلان. پیغمبر مبارک فرمایي د ایمان لاړوت د سر د پاسه پروت دی. که دې وخت کې مړه شو ایمان نه خلاص لاړل، چې شیطان دومره دلته راګیر کړه چې دغه وخت کې د باندې داسې عمل شروع کړه چې ایمان درنه لاړو اوچت شو، نو د مرګ وخت کې ورته څه شی ویریږئ مسلمانانو. ایمان ټیټ کې مضبوط ایمان، داسې ایمان د حضرت بلال په شان ایمان، هغه ایمان ولکه د ماربلو رنګ، څومره چې ولا زور ورکوي زور ورکوي، هغه ایمان نه اوسي، هغه ټیټ ایمان دی. حضرت بلال به په شګو د پاسه واچو، په شګو د پاسه، او بار به د مکې نه وویسته او ماشومان به ورپسې کړل. شابه دا دین دې پرېږده، دین پرېږدم. دقه یو ټکي و هغه وخت سره لومبۍ ورځې وې، لا منځونه او روجې او زکات او حج نو، لومبۍ ورځې وې، یو ټکي و ادا چې الله یو دی، الله احد، الله زما یکتا دی، یو دی. پرېږده د ایمان دی الله احد، پرېږده ایمان الله احد، په سینه ورته مضبوطه تیږه ږدي، بیا مو الله احد. ماشومانو لږ د غنو چوکې ورکوي، وهی کمیس ته وباسي، پرتوب ته وباسي، او د هغې غنو په چوکو یې راګیروي او زغلی یې په لارو کې ویني له لهان، لیکن هغه وخت کې وایي الله احد الله احد. دا د ایمان رنګ دی، دا چونې والا رنګ نه دی، دا د مربلو د کاڼي رنګ دی. دا نوځي بیا وباسي، بیا شګې اچوي، په سینه والا ګرمې ګټې ږدي او د خرې پې کوي ماشومان علی شابه امیه وایي راګیرې کې، او بیا وایي الله احد الله احد. یو ورځ نه ده، دوه نه دي، درې نه دي، هفته نه ده، میاشت نه ده، دقه نخرې دي او غریب مسافر دی، بې کسه بې سوکه، هېڅ څوکې نشته. قیمت څونه دی د بلال؟ قیمت یې دا ده چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاره تېرېږي چې دې ته وکتل ټیک نه شو، مالک لی ورغی وی خرڅی خو نه، وی ولې لږ کوه، د کار نه دی، کار نه کوي، روزګار نه کوي، ټوله ورځ دغه الله احد او لا اله الا الله دا چغې وایي، د کار نه دی. والا په څو خرڅی، په دومره پیسو زرې پیسې راویستې ورې کړې، دا واخله دا واخله. هغه مالک دا بلال وایي ابوبکر ته، ابوبکر ما خو ډېر هوښیار ګڼلې، ډېر ساده و ښه. وی ولې؟ بېکاره غلام دې رانه په ډېر لوی قیمت واخیست، دا خو ما ارزان هم در کو، ما سره دې جوړه ونه کړه، دا خو د کار نه دی، په لږو پیسو مې هم در کو، ما سره دې جوړه ونه کړه، ډېر ساده په ډېر ګران قیمت ته واخیسته. ابوبکر وی بچې ته د قیمت نه څه خبره، تا ته د قیمت نه دی معلوم، دی د خدای په نزد د ډېر لوی قیمت خاوند دی، ته دوکه شوې، قیمتي غلام د نارزان لاړ، قسم په خدای مو مانګي قیمت چې څه دی غوښتل امې دله درکړو، دا خو ډېر قیمتي دی. او چې څنګه یې واخیستو نو حضرت بلال حضرت ابوبکر ته وی ابوبکر ځان له دې غشتم که الله له دې غشتم، یا خدای لکه کم شی پروت دی. وکذلک الایمان حین تخالط بشاشته القلوب، ایمان چې زړه ته کوز شي بیا وتو والا نه دی. ایمان زړه ته کوز شو، د ایمان میوې، د ایمان څانګې، د ایمان خوشحالی ستا په دې ټولو رګونو کې خورېږي. ایمان له ته کوز شو، مونځ به راته ښکلی ښکاري، صحابي به بل صحابي ته وی هلکه مانځه له بوځه ارحنا بها، دا مه مو که په مانځه، مونږ په مانځه ستړي کېږو، هغوی به په مانځه دمه کېدل، هغوی کې د ایمان خواږه پراته، مونږ کې د ایمان خواږه نشته. هغوی به زکات باندې خوشحالېدل، هغوی به په روژه خوشحالېدل، په خپلو ماشومانو بچو به هم روژې نیولې. مونږ خفه کېږو، تنګېږو، مونږ کې هغه د ایمان خوند نشته، رڼا نشته، دغه شی نشته. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا
وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم رسولا و نبیا. وی د ایمان خوند هغه چا وڅکه چې الله یې په حیث د رب خوښ کړه چې زما الله رب دی. اسلام په حیث د دین ومنه چې دا زما دین دی. محمد صلی الله علیه وسلم په حیث د پیغمبر ومنه چې دا زما پیغمبر دی. صرف موږ د خولې منو، د خولې منو. اسلام په حیث د سوچه دین موږ نه دی منلی. خفه کېږئ ما د ایمان په مرتبه کې منلی دی، نور نه دی منلی. ګنې زما دین چې څه وایي زه نه کوم. زما دین وایي دروغ مه وایه زه کوم. زما اسلام وایي دوکه مه کوه زه کوم. زما اسلام وایي مسلمان ګاونډي ته ضرر مه رسوه زه رسوم. زما اسلام وایي په بچو رحم وکړه رحم نه کوم. زما اسلام وایي د مسلمان وینه حرامه ده زویم حلاله ده په لږو پیسو یې وجنم. زما اسلام وایي چې د مسلمان عزت حرام دی دی اخلم. زما اسلام وایي مسلمان سره دوکه مه کوه زه دوکه کوم. زما اسلام وایي د مسلمان خور ته د خپلې خور په نظر ګوره، لور ته د خپلې لور، مور ته د خپلې مور د په دې نظر نه ګوره. ادخلوا فی السلم کافه، سر نه خپو پورې په اسلام کې ورننوځي. موږ نه یو ورننه. خو چې دا خبرې څوک موږ ته کوي هغې کې هم نخرې راوباسو. که څوک د دین خبرې کوي هغې کې هم شل نخرې راوباسو. که څوک د اسلام خبرې کوي شیطان وایي شابه پکې نقطې راوباسه. که څوک د دین خبرې کوي شیطان پکې نقطې شابه راوباسه. ولې دا خبرې خو ډېرې مزېدارې وشوې چې نه خلک پې عمل ونه کړي. شابه مولی د مولا دشمن کړی، پیر د پیر دشمن کړی، ګاونډي د ګاونډي دشمن کړی دی، رور یې د رور دشمن کړی دی، پلار د زوی او زوی د پلار. ایمان چې ړه تکو شو بیا وته والا نه دی. نو بلال ورته وی ابوبکر ځان له دی غشتم که الله له دی غشتم. که ځان له دی غشتم کار راته ښایه چې درله کومه، او که الله له دی غشتم ما خدای پرېږده سره، ما خپل رب سره پرېږده چې د خپل رب راضي کړم او د خپل رب ته چغې ووهم او خپل رب ته وچاړم، خپل رب ته په ځمکه سجدې ولګوم. دې ته ایمان وایي. که ځان له غشتم ښه الله لا غشتم ما رب پرېږده سره. های 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 موږ خو اوزګار یو، موږ غلامان نه یو. موږ خپل رب ته ځان اوزګار نه کړ. سار نه ماسخوتنه پورې کار او ماسخوتن وده شو او سار مونځ پاتې دی او بیا 9 بجې پاسو بیا کار لځو. دا څنګه تا خپل رب منلی دی؟ تا ته خو د رب اواز وشو که نه حی علی الصلاة و حی علی الفلاح. تا ته خو د رب د عظمت اواز وشو الله اکبر. تا خو د الله د عظمت جواب ورنکړه. تا له خو اواز راغی حی علی الصلاة منزل راځه، حی علی الفلاح کامیابی له راځه. ته خو رانلې. دې خبرو باندې رونو غور پکار دی، په دې سوچ پکار دی، معلم پکار دی، تعلم پکار. دا نصیحت لاول ځان ته کوم بیا تا ته کوم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ته بچے ما ځان له نه غشته، ما الله لا غشته. ذا انت حر لوجه الله، د خدای په نوم آزاد. چې رسول الله مبارک خبر شو د ایمان قیمت ته وګوره، چې حضور پاک خبر شو نو څه فرمایي؟ ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا. ابو بکر زمونږ سردار دی او زمونږ سردار آزاد که. بلال ته خپل سردار، بلال زما سردار. پیغمبر وایي زما سردار، پیغمبر وایي زما د ټول مسلمانانو سردار مشر سید. ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا. دی زما سردار، زما سردار آزاد که. ولی ایمان دلته پروت دی او مضبوط ایمان دلته پروت دی. په خدای قسم لوی نعمت. حضرت زنیره رضی اللہ تعالی عنہ د ابو جهل وینځه ده او د ابو جهل په کور کې اوسېږي. ابو جهل 1 نمبر دشمن د رسول الله مبارک. لومبي صف اول کې پیغمبر ته مخامخ ولاړ. عبدالله ابن ابی هم دشمن دی، هغه ښکاره نه دی، پټ دی، ښکاره دشمن. مخ په مخ پیغمبر ته جنګېږي، مخ په مخ د پیغمبر مبارک په سر باندې خاورې اچوي. او چې پیغمبر د بیت الله مبارک په خوا کې سجده کوي، وی څوک به لاړ شي قصاب خانې ته چې پیروان راوالي. سلا پیروان ته وایي د څاروي د خڅوټو ډک څښا د وینو ډک. عقبه ابن ابي معیط لاړ او ډک یې راوړی. څه پې وکړم؟ حضور پاک ته اشاره وکړه چې کله په سجده پروت دی دا وله په دې شاته پسه کېږي، دی وله په شا کېښه. دا دشمن بلکل ټوله مکه دروچته کړې وه ظالم د پیغمبر مبارک په خلاف کې. غونډه دروچته کړو، زبردست سازشي
د پیغمبر مبارک د مرګ اراده کوونکې د هغې دشمن ابو جهل په کور کې بیبي زنیره او مسلمان. الله خو ښایي که نه، الله خو د فرعون په کور کې بیبي آسیه مسلمانه نه کړه، الله د آزر په کور کې مشرک په کور کې حضرت ابراهیم پیدا نه کړ علیه السلام. نو الله ښایي ورته دغه زنیره مسلمانه ده. د ابو جهل کور کې اواز کوي اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. ابو جهل خیم درته چې ته د کمې کلمې دشمنې، هغه کلمه به د یو تورې ښځې د خولې نه ستا په کور کې راوباسي، لیکن هغه به څه چل کو، هغه به راګیره کړو نو به ډبوله. نو داسې ډبول نو بوډۍ هم وه غریبه، تکه توره م وه او ویزم د څوک د غریب شتم نه، بې کسبې څوکه ده، د خلاصي هم څوک نشته، نو راګیره به یې کړه او بیا والا زخمي به شوه. نو علاج وله څوک وکړي؟ هغه د دشمن په کور کې. نو غریبې به د خپل کمیس نه یا د لوپټې نه ټوکړه وشلوله، نو ځان له به یې پرېوتله. دا څه ملهم نشته، دارو نشته. نو بیا به یې راګیره کړه، نو به یې وهله، مړه بیا د بې د معافي جامې به هم د غریبې نه وویست، نو لوپټې نه ټوکړې نه به یې چېرته کپړه وشلوله، په هغې به یې وتړله. نو بیا به یې راګیره کړه، شابه هغه خپله زړه کلمه ووایه او د ایمان دې پرېږده. نو په لارو کوڅو کې به یې چیرړه راواغېسته، نو لاس نه به یې وتړله، چور چور زخمی. نو یو ځل یې وواله، لاس یې وله مات کړ. ظالمه لاس دې راله مات کړ، وی پرېږدم دې ناډو کې درته غونډ ماتوم. نو ډاکټر حکیم له څوک بوځي، نو ټوکړی چې ته پیدا کړ، نو هغه لاس یې ځان له په خپله وته. نو یو ځل یې لرګي اوچت کړ، نو په دا سر یې وواله، چې په سر ولګېد نظر د غریبې لاړ، ړنده شو. اوس یو غریبه ښځه یو په پردي کور کې وي او په سترګو ړنده شي، دا به څه کوي؟ دا به اودس ماتي سره څه کوي؟ دا به غسل خانې سره څه کوي؟ دا به ډیران سره او باتروم سره څه کوي؟ ړنده شو په تپ تپید. او بیا څه وایي ورته؟ وایي زه شابه سترګې مې دله ړندې کړې، خپل یو خدای چې ته ورته وایې که نه، هغه ته ووایه چې دله جوړې کړي. پیغور په تپ تپي غریبه لاړه کوټې ته ننوته، نو خپل رب ته په سلګو سلګو چغې ووالې ویې ژړل. او څه وایي؟ الله ستا دپاره، صرف ستا دپاره، نور څه زما دې سپېره سره څه نشته، د تا یو منم دی وی نه دا یو نه دی، صرف ستا دپاره زه د ووالم او وجود مې زخمی شو. الله ما تا ته فریاد نه دی کړی، نه کوم خپل رب ته فریاد، ته یې نه کړې، ټوکړه مې ته وکړه. بیا ووالم، الله نو اډوکي راله مات کړ، الله درد مې تیر که، خو ما تا ته فریاد نه دی کړی. زما رب خوشحاله دی، پروا نشته. دې ته مینه وایي، دې ته ایمان وایي چې دلته اړکې پروت دی، چې زه دې ټوکړې ټوکړې شم خو چې زما رب خوشحاله شي، زه دې زخمي شم خو چې زما رب خوشحاله وي او زما رب خفه نه وي. الله ته خوشحاله، پروا نشته. لاس مات شو، ځان له مې وتړه، الله ما تا ته فریاد نه دی کړی، نه مې لاس اوچت کړی دی پروردګار. اوس یې په لرګي ووالم، سترګې ړندې دي، الله بیا هم درته فریاد نه کوم، الله چې ته په څه خوشحاله یې، زه خوشحاله نه کوم فریاد. اوس یو پیغور یې راکړه الله، هغه پیغور نشم زغملی، او ستا د نوم پیغور یې راکړه چې ورشه عرب ته دې ووایه، خدای ته دې ووایه چې دې جوړه کړي. نو ستا د نوم فریاد نشم، پیغور نشم زغملی. الله دوه کاره دي، یو راله وکړه، اوس یو وکړه، یا مې مړه کړه چې قصه خلاصه سره نوبت، او یا دا سترګې واپس کا، ستا پیغور نشم زغملی. دا یو کار الله وکړه، یا مړه کړه چې ساو خېږي، یا دا سترګې واپس کا، ستا پیغور راکړې الله. الله غیرتي ذات سترګې ورته واپس کړې، جوړه کړه خدای. نو راووته د کوټې نه، حقه پیغور یې ورکړه، ودې وې خدای ته، او یا ومې وې ورته، وګوره زما سترګې خدای جوړې کړې. دې ته ایمان وایي، هغه ایمان چې زړه ته کوز شوی دی، دا هغه ایمان دی چې زړه ته کوز شوی دی، او دا هغه ایمان دی چې د ماربل او د کاڼي رنګ دی، دا په مږلو نه ختمېږي، څونه مږې صفا به راوځي. ماربلو باندې هغه مشین مږه رګړۍ کوه ښه صفا به راوځي. کچه ایمان نه، الله یې زموږ ایمان مضبوط کړي، کلک ایمان، مضبوط ایمان. کم ایمان چې د حضرت ابوبکر صدیق و، کم چې د حضرت عمر فاروق و، کم چې د حضرت عثمان و، او کم چې د حضرت علی مرتضی و، هغه ایمان. کم چې د حضرت بلال و، کم د حضرت خباب، او کم د بی بی زنیرې، هغه ایمان و. او ته والا نه دی. حضرت ابو ذر یو ځل حضور پاک له راغی، بخاری کې حدیث دی،
رسول الله مبارک خپل صادر راغونډ کړی، خپل صادر هغه ځان ته بالغ کړی او د بیت الله خوا کې ډډه والی و. ابوذر ډېر تنګ شو، ډېر زیات، او حضور پاک له راغی، یا د الله رسوله الا تدعو لنا، موږ له دعا نه کې، موږ خو بې قوته، موږ خو ووالی شو، موږ خو کنځلی شو، موږ خو تبه شو، الله رسوله ته موږ له دعا نه کې. هاي بل څوک نو که کمزور ایمان وي تښتېدلی به. حضور پاک ورته وي ابوذر ستاسو نه مخکې چې کوم مؤمنین و زموږ نه مخکې داسې تیر شوي دي چې اری راوړی ده او په سر د پاسه یې وزېښولی او د سر نه خپو پورې اره کړی دی، خو ایمان تی نه دی وتی. صبر کوه او الله به خیر کړي. دا ایمان اوسئ، مضبوط ایمان او کلک، دا بیا نوځي، دا نورم مضبوطېږي د الله په ذات. او کمزوري ایمان پوټې غوندې ایمان چې لږم پې زور راشي بیا وځي، معمولي غوندې. ځکه خو ما تاسو ته ووایي چې نن ډېر کشر کل او نوجوان طبقه، خصوصا د کالج او د یونیورسټو هلکان بچي، دا د اغیارو د لاسه د ایمان نه لاړل، دا د دوستانې د لاسه چې دوست یې بې ایمانه دی لاړل د ایمان. دا د معمولي د مخکې ورځو کې راته چا ووایي په یو ځای کې مې بیان کو، ډېر افسوس دی، ډېر افسوس. وی یو هلک دی دلته د ختم نبوت منکر دی، هلک دی. مې دا ولې ته به م وخاندې و به م جاړې چې خدایه دا ولې؟ وی دا ورته د یو ځای نه د میاشتې ایزیلوټ کېږي، ایزیلوټ ایمان یې پرېښود. دا ایمان دی، دا کچه ایمان دی، دا کمزور ایمان دی، دا کلک ایمان نه دی. زمونږ باباجي یو ځل خبره کوله، د هغه ما ته په درس کې هغه دا خبره کړې. وی مردان کې را روانه وم، یو ګاډي والا راته ودرېده، او ډېر قیمتي نوې ګاډی و، ودرېده و سړی را کوش و را تر غاړه وته، ډېر قدر یې زما وکړ، ډېر زیات قدر. او ما ته وایي چې الله راخېږه چې دې ورسوم. ما وی نه بچې بس زه خو بس ته خېږم، هغه زمانه د بسونو چې نه تو بس ته سین خېږي. او وی لاړه او هلته د دوکان نه بلا فروټ را واغېشتل، کیلې مالټې هر څه چې هغه وخت کې و، بلا ګوته یې ډکې کړې او هغه شاته کېښودې زما دپاره، او زه یې مخکې سیټ ته راوخېږولې. هغه به چاله تکلیف نه ورکو، که چا به موټر ته وخېږو که نه، او ښار ته به ته زه به ورسره وم. نو چې داسې به لاړ وي بس مسلمان، هغه به عامو خلکو ته مسلمان وي، مسلمانه به دې بس ته مې وکړه، نه نه مولي صاحب رسوم دی، نه مسلمانه تکلیف مه کوه، دا د هغه عادت. وی خیر ما چې دې ګاډي ته مې وخېږوي چې نه 400 ته یې راورسوم. ما ورته مسلمانه دلته زمونږ علاقه را بس ته وخېږوه؟ وی چې نه. وی ما چې ته یې څوک ما ونه پېژندل؟ وی هغه وی چې ما هم وی چې دا تپوس به رانه کې. وی ما ته وی چې مولي صاحب زه ستا شاګرد یم، تا سره مې وړه دوره کړې ده، خو د سړي نه ګیره شته وه، لکه یا مینه نه ګیره شته او نه برېت شته، سونا مونا دی په نیمه کې دی. ماشاءالله خیال دې راغی که نه؟ ښځه هله سړی کوي چې ایجاب قبول دواړه وشي. نو تا ته ایجاب وشو، قبول دې نه دی ویلی، او ښځه دې خپله کړه. امینه زه ښځې ته به دوا وکړو. حاصل دا دی چې وایي ما ته یې وایي تا سره مې وړه دوره وکړه او بیا لاړم اکوړي ته، غټه دوره مې هلته وکړه. وایي ما چې شکل ته وکتل چې دا ستا شکل، تا عالم شوې دوره دې کړې ده، ګیره دې نشته، برېت دې نشته، سر دې سرتور، دا ټیې ټیې مچولې وې. وی راته وی چې مولي صاحب چې زه لاړم د شیرګل سره خوا کې یو جومات کې امام شوم، یو سړي راغی، یو ماشوم یې راله ډوډۍ راوړې، د جوارو ډوډۍ وه او ساک پې د پاسه پروت و، پلیټ ملیټ نو، د جوارو ډوډۍ د پاسه پې ساک پروت و. ما ته چې استاد جي راشه دا ډوډۍ والا. ډوډۍ مې د لاسه واخېسته. وی ما وی چې که دا پلیټي دا ډوډۍ، ساک خو پلیټ کې پروت دی، که دا پلیټي ډوډۍ څه شوه، او که دا ډوډۍ وي نو پلیټ څه شو؟ وی هغه ډوډۍ او ساک مې هغه ځای ګزار کړل او لړم عیسایي شوم. هغوی ښځه م راکړه، دا کم موټر کې ګرځم دی م راکړه، بنګلې م راکړه، تنخې م راله مقرر کړه، او ښه عزت یې راله راکړه. نو زه په هغه اسلام څوک یم چې زما عزت پکې نه، او زه د جوارو په ډوډۍ ساک ماله خلک راوړي، ماله دا دین پکار دی. ما یو چې ودروه موټر، ودروه بس. لکه ستا مقصد د اسلام نه ډوډۍ وه، بنګله وه، موټر، اخرت نه ته دې لپاره دې پرېښود،
تا دا دومره حدیث کې وي تا دا معلومه نه کړه چې دا عیسایت کم دین دی اسلام کم دین دی تا ته دا نه دي معلوم شوي په دومره حدیثو کې وایي ما ورته چې بچې داسې نه ده ته چې سوی دروغ وایي دا نه چې بس تا دی ډوډۍ ودې غورځول او نیغ لاړې دا بس تا د دې سره مخکې نه رابطه وه مخکې د تا جراثیم در دننه کړي وو وایرس خو دغې وخت کې هغه جراثیم کینسر ته ورسېدل نو برباد یې کړی او تباه یې کړی الله خو جاپان ته چې د لاړم نو هلته خو هر څه شته خلکو سره کړه بیا زموږ مولانا صاحب زه د ده په جومات کې ما سره مخامخ ناست دی د دې جومات ته به اکثر تلم او زما ړومبې مولانا نور محمد صاحب د دې جومات مسجد بلال ته ورته چې ما قصه کوي مخامخ ده پیسه شته دولت شته ډوډۍ شته هر شی شته هلکه ولې زه مسلمان یم زه نار یم ولې ماړه دي هلکه زه مسلمان یم زه وږی یم هغه ماړه دي ولې محنت کوي مړه ته نه کوې خواري کوي ته نه کوې ښځه هغه مالدار دي قرآن وایي اولئک عجلت لهم طیباتهم فی الحیات الدنیا هغوی چې دنیا کې کم ښه کارونه کوي د هغې بدل دنیا کې ورکوي آخرت کې نشته زه چې کم ښه کارونه کوم ماله به د هغې بدل الله په آخرت کې جنت په شکل کې راکوي او الله څه فرمایي الله وایي که دا خدشه نه وه چې دا مسلمانان به کافران شي نو ما به دې کافرو له دروازې چتونه او پوړی د سرو زرو د سپینو زرو جوړ کړي ولې آخرت یې نشته او دنیا کې ښه کارونه کوي چې دنیا کې خو یې وله ورکړم کړ ایمان پاس شو سړی لاړ عیسایي شو صاحب د تا مخ دا داسې نه ده چې ډوډۍ دې وغورځول او ساګ یې دله راوړو ته دا تا سره د مخکې نه رابطې وې رابطې زما رڼو د کشرانو ته مې دا کشر کول زما ډېر خوښ دی دا بیانونه اوري که نه په ما ډېر مین دي زه چې کله ګاډي کې ځم یو طرف ته دا ماشومان چغې وې هغه مولي صاحب هغه دی لاړ چې مونږ په هغه موبایل کې اورو هغه شیخ صاحب هغه دی لاړ دا واړه ماشومان د دې غټو نه دا واړه ډېر رامنډې وایي د کشرانو بچو ته م ویل تاسو ته م ویل چې بچې خپل ایمان مضبوط کې ټیټ کې د دې نه لوی نعمت بل نشته او تاسو ته م ویم چې د خپلو بچو خپل ایمانونه کلک کې لوږې ته مه ګورئ تندې ته مه ګورئ دې ته مه ګورئ چې دادا او دادا او دادا د الله سره مینه ذکر کوئ لا اله الا الله زیات ذکر کوئ په دې ایمان مضبوطېږي فضول غیبت او چغلې نه څه جوړېږي استغفر الله وایه قسم په خدای په دې ایمان مضبوطېږي لا حول ولا قوة الا بالله وایه د قرآن شریف تلاوت کوئ بچیم کې نه مې په خپل هم کوئ څلور څیزونه مې درته وښودل او پنځم درود شریف یو ذکر لا اله الا الله ٹھیک شو خبره یو استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه او یو لا حول ولا قوة الا بالله او بالله العلي العظيم او یو درود شریف دا وایي ایمان خپل مونځ مه پرېږدی ایمان به مضبوط شي انشاءالله او ایمان به ټیټ شي دا ایمان په جاپانیانو کې نشته دا مولانا نور محمد صاحب نه تپوس وکړئ خودکشي کوي د لاړم یو ځای ته ما ته به دوی وي دا ټول ملګري به راسره درې څلور ګاډي به راسره ګرځېدل وی دا هغه ځای دی چې جاپانیان خودکشي کوي د دې مولانا صاحب د جومات نه دې خوا یو طرف ته روان و دا دې مخامخ دی ما ته هلته م خلکو وویل دلته به یې خودکشي کوله او د دنیا نن په ټوله دنیا کې په جاپان کې د خودکشۍ ریشو زیاتره دا ولې د زړه اطمینان نشته پیسه کې د اطمینان نه دی الا بذکر الله تطمئن القلوب ما چې درته کومه نسخه وڅښوله هغه اطمینان د هغوی نشته زما که تورنګړی مسلمان هم دی په خپل ایمان خوشحاله دی زما که غریب مسلمان هم دی په خپل ایمان باندې خوشحاله دی زما که کمزوری مسلمان دی ملا ورته ستغم وایي سپکم وایي ویې مرټي بیا هم وایي دا زما پیر دی او زما مشر دی او زما پلار دی بیا هم خوشحاله الحمدلله دا د خدای فضل دا د الله کرم الحمدلله هغوی مطمئن نه دي هغه ځان وجني ما ته ملګرو وایي دلته یو کس دی 40 سال وایي هغه وایي چې زه به کال له خودکشي کوم څلوېښت خو مې پوره شي هغوی اطمینان نشته دلته بلکل اطمینان نشته او زما اطمینان چې زه مطمئن یم هغوی ته هر څه شته خو د نه مطمئن نه دي خفه دي خفه په دې زړه کې په دا خپل څیز باندې خفه دي ولې د ایمان رڼا دننه نشته دننه تیاره ده بهر هر څه شته خو دننه تیاره ده ما ته که بهر تیاره ده خو دننه په زړه کې رڼا ده الحمدلله زه د خپل خدای خوښ یم نه دی خوښ
ما سره د خدای مینه ده هغه سره هغه مینه نشته خپل رب د رب بڑایي ده الله لوی په دې کې ده چې ذکر وکړې د الله بڑایي لوی په دې کې ده چې ته معافي غواړې استغفار وې د الله لوی په دې کې ده چې لا حول ولا قوة الا بالله وې د الله لوی او بڑایي په دې کې ده چې درود شریف وې او د الله لوی او بڑایي په دې کې ده چې د قرآن شریف تلاوت وکړې دعا وکړئ چې الله په موږ خپل فضل و کرم الله زموږ ایمان نصیب کې الله د ایمان غوندې لوی نعمت تې راکړی دی خدای د دې نعمت د زوال نه مو ساتې الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتې الله د دې نعمت د زوال نه مو ساتې الله د ایمان موږ سره قبر ته آخرت ته د رسول الله مبارک د حوض کوثر غاړې ته ورسولی کې یا الله زموږ د ایمان مضبوط کې خدایا د کچه ایمان نه مو ساتې الله د نیک اعمالو توفیق راکې د ذکر و اذکار توفیق راکې الله زموږ د ایمان زموږ د اعمالو زموږ د اخلاقو زموږ د وجودونو بچو مال د هر څه حفاظت نصیب کې یا الله ته زموږ نه راضي شي خدایا بیمارانو لم شفا ورکې